پرمختګ له یوې پوهې پیلېږي. معلوماتو ته لاسرسی د ټولو پرمختګ تضمینوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه هیله د روغ به وای. ورځ به مو په خیر تېره کړې وي. د ژمن راډیو څخه په 90.9 څپې اندونه خپرونه پیل شوه. اندونه خپرونه کې مو بیا د تېر په څېر د معلوماتو ته د لاسرسي پر موضوع خبرې لرو. زموږ سره په دې خپرونه کې په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر سبحان الله اعظم او ترڅنګ یې ټولنیز خبریال او ټولنیز فعال سید قبل شاه میاخیل را سره دي. په دې خبرونه کې بیا موږ د معمول په څېر د معلوماتو د لاسرسي په ارزښت او که چېرته په ټولنه کې موضوعات عام شي، ټولنه ته به یې څومره ګټه وي، ولس ته به یې څومره ګټه وي، او ترڅنګ به یې د دولت او د ولس ترمنځ هغه اړیکې څومره قیمې کېږي. نو دا دې ته ورته پوښتنه به مو نن د اندونو خپرونه کې هم درته ځواب شي. بیا هم زه یادونه کوم چې د نننۍ خپرونې درانه مېلمانه خبریال او ټولنیز فعال سید قبل شاه میاخیل او ترڅنګ د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر سبحان الله اعظم را سره دي. تاسو دواړه ته په خپرونه کې هرکلی کومه. مننه. خیر اوسئ، تاسو هم ستړي مشئ. خوشحاله اوسئ. اعظم صاحب، موږ تاسو وړاندې معلوماتو ته د لاسرسي اړوند خبرې کړې وې چې تاسو د هغې په اړه په هغه مثبتو برخه باندې تاسو خپلې خبرې کړې وې، او ترڅنګ که چېرته په یوه ټولنه کې غلط معلومات خپرېږي، د هغې د مخنیوي په خاطر باید څه وکړل شي. اوس راځو معلوماتو ته لاسرسی څومره مهم اړین دی، او ترڅنګ یې معلوماتو ته لاسرسی د کومې لارې یو کس لاسته راوړلی شي یا ځان ته راګه کولی شي. درمان صاحب محترم، په اول قدم کې تاسو ته میاخیل صاحب ته، زموږ په تخنیک کې ملګرو ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد له سلامه درمان صاحب محترم، دا چې موږ په تېر کې په دې باندې غږېدلي وو چې معلوماتو ته لاسرسی څه دی، معلومات څه ډول به یې ترلاسه شي، کوم معلومات محرم دي او کوم معلومات نه دي محرم، او د دې ترڅنګ د معلوماتو ته د لاسرسي په مختلفو اړخونو باندې غږېدلي وو. تاسو پوښتنو ته به راشو چې معلومات څه دي، د څه نه به یې ترلاسه شي. موږ صرف د راډیو او د ټلویزیون او یا د نورو پلیټفارمونو څخه چې معلومات ترلاسه کوو، آیا صرف موږ دا اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی شمارلی شو او که نور هم څه شته دي؟ په عموم کې معلوماتو ته لاسرسی په اوس وخت کې ډېر اسانه شوی هم دی. په دې شکل چې مخکې به اکثریت معلومات چې ترلاسه کېدل هغه به یا د یوې مجلې نه، مجله به په کتاب شکل باندې وه، او یا به چې وه د یوې ورځپاڼې نه چې هغه به خلکو انتظار ورته کولو چې هره ورځ ورځپاڼه راورسېږي. یو ستونزه همدغه وه چې په افغانستان کې ورځپاڼو ته دومره پرمختګ نه و شوی، صرف په مرکز کې به ویشل کېده او ډېر کم به کېدل چې ولایاتو ته تکثیر کړلی شي. نو معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن و. نو په اوس وخت کې معلوماتو ته لاسرسی په دې اسانه شوی دی چې روزمره چې کوم ورځپاڼه چپ کېږي یا په نور مجله چپ کېږي، نو د ورځې په جریان کې او ان تر دې پورې چې د څو شېبو په تېرېدو سره هغه مجلې ته، هغه ورځپاڼې ته هم رسیدګي وشي، ځکه په PDF شکل چې د خلکو ته رسېدلی شي. نو معلوماتو ته لاسرسی چې دی اوس ډېر اسانه شوی دی. نو موږ معلومات روزمره چې کوم مجلې خپرېږي، ورځپاڼې خپرېږي، اونیزې خپرېږي، د هغې نه هم ترلاسه کولی شو. او د دې ترڅنګ معلومات چې موږ بهترینې سرچینې شمارلی شو او ډېر اعتبار وړ ګڼلی شو، نن سبا کتابونه دي چې په کتابونو کې موږ کتاب صرف دا نه دی چې موږ ته به اصلاحي موضوعات یا فکري موضوعات او یا نور مضامین درسي موضوعات موږ ته راښایي، بلکې کتاب چې دی موږ صرف د نن ورځې معلوماتو نه خبروي، بلکې کتاب چې دی موږ ته تاریخونه راسپاړي، د تاریخ د معلوماتو نه موږ خپروي،
د پیړیو د معلوماتو نه موږ خپروي. د هغو نه بیا موږ پند اخیستلی شو، د هغې نه په استفادې موږ نوي فیصلې کولی شو، خپل ژوند خپله تګلاره د هغې مطابق بیا موږ ټاکلی شو. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. ځان صاحب محترم ملګرو تاسو ته میاخیل صاحب د تیر په پرتله تاسو یو ټولنیز فعال او ترڅنګ یې له ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوي، ته به هغه څوک چې ژورنالیزم پوهنځی ویلی وي د معلوماتو لاسرسي ارزښت ورته ډېر وي، معلوم وي. د تیر په پرتله اوس وخت کې څومره معلوماتو ته لاسرسی لرئ او اسان شوی دی؟ مننه. لومړی کې د ژوند راډیو له لارې نظام صاحب ته، درمان صاحب، تخنیکر ته او په ټوله کې د ژوند راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا چې په تیر کې سره کم ته معلومات او اوس سره کم ته دي، په دې باید معلومات یعنې هر څوک په دې ښه پوهېږي چې اوس په هیواد کې امن ده، سوله ده، یعنې کار ځای ته موږ تاسو وغواړو موږ تاسو کړلی شو چې خپل معلومات ترلاسه کړو. یعنې په خوست کې په تیر کې موږ تاسو نشول کولی چې په لرې پراتو ولسوالیو کې هلته یو خبریال لاړ شي خپل معلومات ترلاسه کړي او د څه موضوع باندې. نو اوس کولی شي چې په خوست ولایت کې د خوست 12 ولسوالیو ته او 3 اداري واحدونو ته، یعنې هر ځای ته چې کله په خوست کې تللی شي عموما په ټول افغانستان کې د همدغه رقم د حالت دی. نو موږ تاسو اوس په اوسني حالت کې د تیر په څیر معلوماتو ته لاسرسی ډیر ښه دی. یعنې هر څوک کولی شي، هر خبریال، هر خبرنګار، هر ژورنالیست، د نور او داسې نور تحقیقاران، یعنې د څه په موضوع باندې چې دی معلومات غواړي دی کولی شي چې په اسانه سره دی معلومات ترلاسه کړي. بلې تاسو د یو ټولنیز فعال په صفت څومره له معلوماتو نه آګاه شوي یئ د پخوا په پرتله؟ که چېرته تاسو یوې ادارې ته ورغلي یا د یو نهاد ته ورغلي یا یو چارواکي دا ډول یو مسؤل کس ته ورغلي چې ستاسو هغې نه تاسو غواړئ چې معلومات ترلاسه کړئ، ځکه په ټولنه کې ټولنیز فعال اوس ډېر رسوخ لري. څومره تاسو په خپل معلوماتو برلاسه شوي او څومره تاسو ته معلومات درکړل شوي دي؟ مننه. په اوسني وخت کې موږ چې څومره د خوست ولایت په سطحه کومې ستونزې دي عامو خلکو، موږ چې د ځوان یو د ټولنیز فعال په صفت یو ادارې ته ورغلي یو، د هغې ادارې مسؤل کس څخه زموږ هغه اړوند پوښتنې مطرح کړي دي، ورته ویلي مه دي، دوی ډېر په ورین تندي او دوی موږ سره هغه موضوع شریکه کړې ده. یعنې په اوسني نظام کې داسې کومه ستونزه نشته چې په یوه اداره کې موږ ته دی معلومات نه دي راکړي. اول خو معلومات موږ تاسو دغې ته وایو چې د یوې مشروع غوښتنو په اساس د یوې موضوع په اړه موږ تاسو کولی شو چې یو څه پوښتنې وکړو. هغه غوښتنې چې د ولس د ټولنې په درد وي او د هغې ته یو څه ټولنې ته فایده رسېږي، دې ته موږ تاسو معلومات ویلی شو. صحیح. نو دې وخت کې چې موږ تاسو هر ادارې ته موږ ورغلي یو، د ډېر په ورین تندي موږ ته خپل معلومات راکړي دي، یعنې موږ ډېر ورنه راضي یو په اوسني وخت کې د اوسنۍ ادارې څخه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نظام صاحب د رسنیو ترڅنګ منبر، قومي مخور، ځوانان او ترڅنګ د میاخیل صاحب په شانتې نور ټولنیز فعالان د معلوماتو په شریکولو کې او د معلوماتو په ترلاسه کولو کې څومره مهم رول به ولشي البته ټولنې ته؟ درمان صاحب محترم، په تیر کې موږ په دغه خبره ذکر کړی و، یادونه مې کړې وه چې موږ د معلوماتو ته لاسرسي خصوصا بیا په یو اسلامي نظام کې، په یو اسلامي ټولنه کې ډېر ادرسونه لرو چې تر ټولو مؤثر او موثق او تر ټولو بانفوذه سنګر چې ده یا رسنۍ به موږ ورته ووایو هغه منبر دی. نو د یو منبر د لارې موږ کولی شو چې خلکو ته په ډېر مؤثر شکل او په ډېر ښه انداز خلکو ته معلومات وررسوو، ځکه
که چیرته یو منبر موجود وي هغه منبر کې یو ښه مؤثر او ښه په حالاتو آګاه عالم مفکر داعي موجود وي نو هغه د وخت د حالاتو نه د وخت د تقاضاو نه چې باخبره وي نو د خپلو مقتدیانو سره یا د خپلو کلیوالو سره یا د خپلو لاندې اشخاصو سره پر وخت معلومات شریکولی شي او دوی آګاه کولی شي. بل طرف د امام او د مقتدي ترمنځ یوه ډیره مؤثره اړیکه هم موجوده وي. که چیرته د یوې رسنۍ د لارې یا د یوه ځوان د لارې یو کلیوالو ته خبره کیږي هغه به دومره مؤثره نشي تمامه لکه یو امام چې خپلو مقتدیانو ته کوي، ځکه هلته چې دو د یو د استاذ او د شاګرد په شان باندې اړیکه موجوده وي. نو منبر د وخت او د عصر د معلوماتو لپاره ډیر مؤثر تمامیدلی شي، خو که چیرته په منبر کې موږ بانفوذه هوښیار په حالاتو آګاه اشخاص ولرو او د دې ترڅنګ په ټولنه کې موږ نور ادرسونه هم لرو. ځوانان دي چې د ټولنه کې دعوت کوي، مبارزه کوي، ټولنه کې ستونزه حل کوي، ټولنه کې د خلکو په افکارو باندې کار کوي. نو دغه ځوان کولی شي چې په ډیر مؤثر شکل په ډیر ښه انداز ترڅو د خپل حیثیت ساتلی وي، د خپل هغه اعتبار په ټولنه کې ساتلی وي، نو هغه ځوان ډیر کولی شي چې ټولنه د ده خبرې، د ده وینا، د ده معلومات په ښه شان سره واوري او ټولنه چې دو په ښه شان سره آګاه کي. نو ځوانان دي او د دې ترڅنګ موږ قومي مخور لرو. قومي مخور چې د تیر تاریخ نه آګاه دي او د ژوند د اوس معاصرو حالاتو څخه آګاه دي. دوی کولی شي چې د تیر نه په اخذ او د تیر نه په استفاده معاصر حالات یا د نن ورځې حالات ځوانان د دې نه خبر کړي، په دې باندې آګاه کړي، په دې باندې دوی خپل تحلیل ورته وړاندې کړي. دوی ورته ووایي چې په تیر کې څه تیر شوي دي او اوس څه روان دي او د دغه نه باید څنګه استفاده وشي، د حالاتو نه، د معاصر معلوماتو نه، د اوس حالاتو نه باید څنګه استفاده وشي. نو قومي محور په دغه کې بهترین رول ادا کولی شي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ ځام صاحب او ترڅنګ یې میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، لنډه دمه د بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. معلوماتو ته د لاسرسي خپرونه او اندونو خپرونه ده. لاسرسی نه یوازې دا چې د رسنیو حق جوړیږي بلکې د عامو ولسونو حق هم جوړیږي، ځکه که دوی د بېلابېلو برخو په اړه معلومات ولري، دوی د خپل ژوند تګلوری ډېر ښه ټاکلی شي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې د رسنیو مسؤلیت هم دا دی چې دوی خلکو ته په وخت دقیق کاره معلومات ورسوي ترڅو دوی د خپل ژوند په اړه او د هغه څه په اړه چې په یادو اړوند معلوماتو پورې د دوی تړل شوي دي، هغه کاروبارونه دي، ژوند ده یا د ژوند لاره ټاکل دي، د هغې لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. خو د معلوماتو لاسرسی په دې مهم دی چې باید کاره، دقیق او د هغو سرچینو څخه وي چې هغه کاره وي او خلک هم په هغې باندې باور وکولی شي. د رسنیو لپاره تر ټولو مهم اصل باور ساتنه ده. معلوماتو ته لاسرسی شفافیت رامنځته کوي، د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او ټولنیز باور زیاتوي. اوریدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. اندونو خپرونه او ترڅنګ موضوع معلوماتو ته لاسرسی دی. زموږ سره د خپرونې درانه میلمانه د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر سبحان الله اعظم او ترڅنګ یې خبریال او ټولنیز فعال سید قبیل شاه میاخیل سره دی. میاخیل صاحب محترم، تاسو د رسنیو سره څومره اړیکې لرئ او تاسو څنګه یو ټولنیز فعال یې که نه په ټولنه کې د ولس ستونزې تاسو څنګه تر رسنیو رسولی شو؟ عموم کې که په ټولیز ډول ووایو د ولس اړیکه د رسنیو سره څومره مهمه ده د معلوماتو په شریکولو کې؟ مننه درمان صاحب. ځوان په ټولنه کې موږ تاسو ډیری په غونډو کې د مشرانو نه، د استادانو نه اورېدلي دي چې ځوان د ټولنې د ملا تیر دی او ټولنه موږ تاسو افغانستان 75%
نفوس ځوانانو تشکیلوي. یعنی موږ تاسو هیواد د ټولنه چې ده یو د نیمایي نه زیاته د ځوانانو څخه تشکیله شوې ده او بل په هیواد کې هغه مهم ساختمان او مهم جوړښت چې د انسان په بدن کې د ملا تیر دی. یعنی د ملا تیر هغه حصه ده چې د وجود ټولو برخو ته د وینې جریان د دې لارې کېږي او د اعصابو د رشتې د دې لارې، یعنی دغه مرکزي نقطه ده. یعنی د ټول وجود د ملا تیر څخه ژوندی دی. نو موږ تاسو اوس په دې باندې راځو، یعنی ځوان کله چې په ټولنه کې د ملا تیر خاصیت غوره کړو نو دا ډیر مهم او ارزښتمن قشر دی. نو ځوان ته په کار ده چې د رسنیو سره د هغې ټولنې ستونزې مشکلات ډیری وخت نږدې پاتې شي، تر څو هغه د ټولنې ستونزې د خلکو ستونزې د رسنیو سره شریکې کړي، تر څو د دغې ستونزو څخه دولتي چارواکي خبر شي، تر څو د ولس هغه رښتینې ستونزې چې ولس ترې رنځ اخلي، ولس ترې مفید کېږي، ګټه اخلي، هغه ستونزې او مشکلات باید دغې دولتي چارواکي، دولتي ادارات او مسؤول اشخاص باید خبر شي، تر څو د ولس ستونزې یعنی حل شي. یعنی ځوانان باید د رسنیو سره ډېر نږدې پاتې شي، تر څو د دې اړیکه د رسنیو سره نږدې پاتې شي، هغه مشکلات به د منځ تللي وي. ډېره مننه میاخیل صاحب، تاسو د ژورنالیزم پوهنځی ویلی دی، له هغې نه فارغ شوي یې. کله چې تاسو ژورنالیزم پوهنځی ویلي، ته به دغه د ټولنې د معلوماتو په ورکړه راکړه کې به تاسو د نورو کسانو نه لږ ډېر ام فهمه وئ، ډېر بلد وئ. په دې برخه کې تاسو د رسنیو سره څومره پاتې شوي، څومره ملګرتیا مو کړې ده او تر څنګ مو د ولس ستونزې تر کومې کچې رسنیو ته رسولي دي؟ ولې نه، موږ خو لکه تاسو په خپلو خبرو کې ویل موږ د رسنیو سره ډېر وخت پاتې شوي او موږ خپله د خوست ولایت د شمال حسنکوټ کلي اوسېدونکي یو. یعنی موږ خپله د یو وخت کې د شمال حسنکوټ د ځوانانو د اتحادیې مسؤل په صفت هم پاتې شوي یو. نو موږ د هغې قوم د ځوانانو په صفت دغه د شمال هغه ستونزې په یو شخصي چوکاټ کې د ولس سره شریکولي. د دې ترڅنګ موږ نور هم په خوست کې لکه 14 تقریبا اوس تر دې مهاله 14-15 پورې رادیو غږیزې رسنۍ دي او 4 پورې تصویري رسنۍ دي. نو دغه سره موږ وخت نه وخت مرکې خبرونه شریک کړي دي، تر څو د هغه د ولس ستونزې، هغه مشکلات دولتي چارواکو ته ورسیږي، تر څو هغه مشکلات حل شي. کور موادان ډېره مننه میاخیل صاحب. اعظام صاحب، ولس څنګه د غلطو معلوماتو ساتلی شو؟ درمان صاحب محترم، دا چې په داخل د هیواد کې موږ معتبر رسنۍ لرو، موثقې سرچینې لرو، نو تر ټولو مؤثره لارې همدغه ده چې دولتي ارګانونه، د دولت مسؤلین، خصوصا د نشراتو ملګري، د اطلاعاتو ملګري پر وخت د رسنیو سره معلومات شریک کړي او رسنۍ ملګري بیا په وخت ولسونه له معلوماتو څخه آګاه کړي. نو د دې لارې موږ کولی شو چې ولسونه پر وخت د مثبتو او حقایقو څخه باخبره وساتو او په ضمن کې د وخت نظام ته او د وخت حکومت ته د مسؤلیت جوړیږي او دغه وظیفه ده چې د منفي تبلیغاتو یا د پروپاګاندا یا د نور هغه څه چې دښمني خپروي، دروغ خپروي، د هغو رسنیو، د هغو چینلونو او د هغو سرچینو په هیواد کې مخه ونیسي تر څومره پورې چې د دولت لوسې کېږي. نو د هغو چینلونو، د هغو رادیوګانو که هغه په اف ام څپو وي یا که په نورو څپو وي چې د دولت لاسرسي ورته کېږي، د هغو چینلونو باید مخه ونیولی سي تر څو ولسونه مو له پروپاګانډو څخه او د دروغو تبلیغاتو ښکار شوي نه وي او د دروغو او د غیر موثقو معلوماتو مخه ونیولی شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو اعظام صاحب مخکې یادونه وکړه چې پر وخت معلوماتو ورکړه ولس ته
آیا معلومات که چیرې پر وخت نشر نشي ستونزې یې څه کېدلی شي؟ که چېرته دا خو یو د رسنیو او د خبر اصل هم دی چې لکه څرنګه یو شی وي یا یو پروډکټ بازار ته وړاندې کیږي هغه خپل ټیم لري نو که چېرته په هغه ټیم ونه خوړلی شي بیا چې د جسم ته نقصان رسوي همدا شی یو خبر چې دی او یا یو معلومات چې دي دغه هم وخت لري ځینې خبرونه او ځینې معلومات 4 ساعته وخت لري ځینې هفته وخت لري ځینې چې 2 میاشت وخت لري که چېرته د دې نه په دومره وخت کې د رسنیو سره د خبریالانو ملګرو سره شریک نشي دا بیا په میوت تیریږي او هغه کوم ټیم چې ورکړی وي یا تاریخ باندې ایکسپایر کېږي نو په ځای د دې چې بیا ټولنې ته پیدا وکړي د ټولنې په ګټه تمام شي بیا د ټولنې په زیان تمامېږي نو پر وخت معلومات د ټولنې په خیر دي د ټولنه بیا د هغې موافق پرېکړه کوي تصمیمونه نیسي او که چېرته یو خبر پر وخت تیر شي نو بیا د ټولنې دپاره په تاوان تمامېدلی شي. میاخیل صاحب زیاتره کسان د ټولنیزو رسنیو په معلوماتو باور کوي که څه هم دوی تر ډېره د دقت پر ځای سرعت ته توجه کوي چې هغه مو وروسته ناوړه پایله رامنځته کوي. ژورنالیزم مثلا دغه دی چې له سرعت نه دقت مهم دی ځکه ځینې موضوعات ورځني وي چې هغه په موثقو سرچینو ولاړ وي خو بیا هم ټولنیزه رسنۍ یو موضوع رااخلي او د هغې منبع هغې سرچینه نه معلومه. دا معلومات د ټولنې لپاره څومره زیانمنونکي دي او ترڅنګ باید په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول معلومات وړاندې شي؟ مننه درمان صاحب دا چې څه رقم ده چې د نوم څخه معلومیږي ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا صحیح ده نو دغه یعنی اول خو موږ تاسو په دې پوهېږو چې یو رسنۍ ایجادېږي هغه جواز اخلي د جواز پروسس مدعا یې تېرېږي د هغې نه وروسته بیا هغه کارمندان یې چیخ کېږي کارمندان وروسته بیا د امتحاني خپرونې لري نو رسنۍ خو عموما د نړیوال معیارونه لري لکه دقت سرعت بېپاریتوب داسې نوره نو دغه معیارونو په اساس سره باید ریپورټ خبر راپورتاژ دغسې ورځني موضوعات دغه باید دې په اساس سره دی نشر کړي خو ټولنیزې رسنۍ هغه رسنۍ دي چې نه جواز څوک لري یعنی یو شخص کولی شي چې په خپل دیوال شاته کښېني یو موضوع نشر کړي دغه د شخص خپل نظر دی په دې کې بیا عموما په دې په ټولنه پورې فرق لري که چېرته یوه ټولنه فهمیده وي تعلیم یافته وي په هغه ټولنه کې ټولنیز فعالان ټولنیز فیسبوکیان یا نوره ټولنیز فعالین هغه ډېر دقیق وي او ښه معلومات نشر کوي که چېرې یوه داسې ټولنه وي چې هغه مثلا تعلیم کچه یې ټیټه وي هغه بیا په دې نه پوهېږي چې دغه معلومات زه کله نشروم زما ټولنې ته څومره ګټه رسېږي او څومره توان داسې نه چې د ګټې په ځای توان ورسېږي نو دغې معلومات چې کله د ټولنیزې رسنیو والا کوم معلومات نشروي نو دا د ټولنې په تعلیم پوهه پورې اړه لري که چېرته موږ تاسو ټولنه تعلیم یافته زموږ تاسو ټولنیز رسنۍ کسان به هم دی ښه معلومات نشروي که چېرته دغه داسې یو کسان وي چې هغه مثلا په دې نه پوهېږي اوس خو د انټرنیټ خو داسې پروګرامونه لري او څوک په یو څو ټکو نوي خبره چټ جی پي ټي په نوم سره یو پروګرام د انټرنیټ کې که ته یو دومره یو 2 ټکي ورته ولیکې ټول معلومات درته کوي هغه کې بیا ځینې ملایي ستونزې هم شته هغه هم دی نشي اصلاح کولی نو یعنې که چېرته یو داسې کس وي چې هغه ژورنالیزم یې لوستلی ادبیات یې لوستلی خط کل مکتب مدرسه داسې د ټولنو پوه خلکو سره ناست وي هغه داسې معلومات نه نشروي تر څو د ټولنې هغه ستونزې مشکلات ورته ایجاد شي یعنې په دې معنی چې ټولنیز رسنۍ حدود نه پېژني سرحدونه کرس کوي د انسان په شخصي حریم نقض کوي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي نظام صاحب د معلوماتو په برخه کې په کومو ټولنیزو رسنیو باید ډېر باور وشي؟ درمان صاحب محترم رسنۍ په څو قسمه باندې دي یو ځینې رسنۍ داسې دي چې هغو ته موږ بلکل رسنۍ نشو ویلی
بلکې پروژه‌یي ادرسونه ورته ویلی شو چې د یو هیواد او د یو مملکت او د یو وطن په خلاف پروژې اخلي او د یو څو پیسو په مقابل کې یې مخته وړي. نو دې ته موږ رسنۍ نشو ویلی ځکه رسنۍ یو سپېڅلی پاک او مقدس ادرس دی چې تل د دغې ځایه د ولسونو د اذهانو د تنویر او د ولسونو د افکارو د تنویر په برخه کې کار اخیستل کیږي. نو هغه ځایونه چې د دښمن یا د یو ملک په خلاف چې کوم استخباراتي ادرسونه خلاص وي یا د استخباراتي ادرسونو څخه تمویل کیږي، نو دې ته موږ د رسنیو مقدس او سپېڅلی ادرس هم نشو ویلی. نو په هغې باندې باید باور ونه شي او هغه د یو ادرس او د په دې باندې باید استعمال نشي. او ځینې نورې رسنۍ چې دي چې دوی د یو هیواد او د یو مملکت د عرضي تمامیت او د ملي منافعو او همداشان د یو هیواد د پرمختګ او د لاسته راوړنو او د ټولنې د اصلاح او د افکارو په تنویر کې رغنده رول لري او ټول هغه ژورنالیستیک او خبري اصول په پام کې نیسي او د انسانیت اسلامیت په بنا رامنځته شوي وي، نو دغه باید د باور وړ وګرځي او دا باید تمویل شي او ملاتړ هم ترې وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسیږي. نظام صاحب، تاسو ځینې برخو ته اشاره وکړه چې ځینې رسنۍ دي، ټولنیزې رسنۍ چې هغه د یو هیواد د تخریب، د یو هیواد د ملي ګټو ته د زیان او د یو هیواد یا د یو فرد په شخصي حریم ته دوی مستقیم انترای کوي چې دغه د ژورنالیزم د اصل نه ډېره لرې خبره ده، ځکه په ژورنالیزم قانون د اجازه نه ورکوي. موږ تاسو ځینې کسان په ټولنه کې روشنفکره کسان دي چې هغه ټولنیز رسنۍ دوی د هغې له لارې خلکو ته معلومات وړاندې کوي، خو دوی فقط هغه معلومات چې د ولس ستونزې دي هغه راخلي په خپل فیسبوک یا په خپل وال باندې نشروي، لیکن هغه څه چې د ولس په ګټه وي او یا د نظام کومې کړنې وي هغه دوی نه نشروي. په دې برخه کې د رسنیو او د دوی ترمنځ څومره دوی هغه خپل هغه انډول په نظر کې نیولی دی؟ درمان صاحب محترم، دا یو سالمه خبره ده چې دې ته خلک کار کوي یا د ذهن د سړي هغې ځای ته ځي چې د سړي احساسات راپاروي. نو د دښمن رسنۍ یا استخباراتي ادرسونه هغه منفي نکات راخلي تر څو د یو ولس د یو ملت احساسات راوپاروي. او د دښمن خربه هم دغه ده چې تل په یو ولس کې د مثبتو نکاتو پر ځای منفي نکات راپورته کړي او ولس ته وړاندې کړي. ډېر کله دا شی هم کیدلی شي چې دغه د ولس چې ډېره کمه منفي فیصدي به کمه وي، خو دوی دغه منفي اړخ ته ډېره توجه کوي. نو ډېر ځله دا شی شوي دي چې په پروژه‌یي شکل ځینو رسنیو ته دغه وظیفه سپارلی کېږي چې په ټولنه کې دغه ستونزه ده، تاسو دا راپورته کړئ، په دې باندې راپورونه جوړ کړئ تر څو دغه فکر ته کار وشي. نو د ولس د احساساتو د راپارولو په خاطر نو زما توصیه هم دغه ده، زما فکر هم دغه دی چې ولسونه هغه ادرسونه چې وي چې هغه د پروژه‌یي کارونه په مخته وړي او یا د یو ملک د ملي منافعو په خلاف کار کوي، هغه ترک کړي، هغه باید د هغو سره جدایي اعلان کړي. ځکه د یوې رسنۍ چې چلیږي هغه په د دې په اورېدونکو باندې د دې په تعقیبونکو باندې ډېر مؤثر رول لري. نو که په ټولنیزو رسنیو کې وي چې یو څوک وي یو د دښمن رسنۍ تعقیبوي، باید د دغې نه لاس واخلي تر څو د دښمن د تبلیغاتو دوی هم نه وي ښکار شوي، هغه رسنۍ بیا خپل ارزښت له لاسه ورکوي او دوی مایوسه کېږي
او په ځای د هغه ادرسونه تعقیب کړي، هغه منابع د تعقیب کړي، هغه رسنۍ د تعقیب کړي چې هغه د انسانیت د خدمت لپاره او دا شی د اسلام د خدمت لپاره، د یو وطن د خدمت لپاره، د یو وطن د ملي منافعو لپاره په کار ګمارل شوي وي او خدمت کوي او په رښتوني معنا د ژورنالیزم اصول مراعاتوي او په رښتوني معنا ټولنې ته خدمت کوي. نو که چېرته ولسونه همدا شی وکړي چې د دښمن د رسنیو سره یا هغه چې د انسانیت په خلاف یا د ممکن د اسلامیت په خلاف تبلیغات کوي، پرېښودلی شي دا به انشاءالله په ټولنه کې ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. میاخیل صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو ده، آیا په اوس وخت کې خپله ستونزه د ولس ستونزه په ورین تندي شریکولی شئ؟ آیا په نظام مستقیم یا مثبت یا ستاسو د حق نقد کولی شئ؟ بلې، د ستاسو پوښتنې په جواب کې دومره ویلی شو چې ما خو په لومړی کې درته وویل چې په اوسني وخت کې له اطلاعاتو د لاسرسي په مورد یعنې مشکلات او ستونزې بیخي د منځه تللي دي. ولې نه موږ کومې ستونزې چې د ولس دي د هرې ادارې سره، د هرې اداري چارواکي سره کوم ستونزې چې موږ لرو موږ مستقیما شریکي کړي دي او شریکوي او دی واداره سره کړي دی چې تاسو کولی شئ. د تېره ورځ په اطلاعات و کلتور ریاست کې د خوست د ولایت والي صاحب محترم د ځوانانو سره مستقیما په دې مورد باندې ناسته لرله. ټول د خوست ولایت ځوانان راټول شوي وو، د اطلاعات و کلتور ریاست په تالار کې ورسره مستقیما خبرې وکړي. وایي دغه دا به زموږ لومړی ځل نه وي چې موږ یا لومړی اخیری ځل به نه وي چې موږ د تاسو سره کینو. والي صاحب چې دغې نه وروسته به ستاسو زما سره د خوست د ولایت په سطحه د ځوانانو 8 کسیزه حتی 15 کسیزه کمیټه جوړه کړي، هغه مستقیما زما سره په ارتباط کې، یعنې دی به وخت نه وخت، یعنې که دی په ورځ کې وغواړي چې 4 ځله زما سره ملاقات وکړي، دی کولی شي چې زما سره ملاقات وکړي. دا د دی د ښه یو مثال ده چې تېره ورځ د خوست اطلاعات و کلتور ریاست کې د خوست والي محترم په خپله مستقیما په غونډه کې دغه بیان وکړو. یعنې موږ هغه مشکلات، هغه ستونزې ځوانانو په اوسني وخت کې د خوست ولایت په سطحه یې درلودلې، هغه ټولې ستونزې ورسره شریک کړي چې دغه به نه وروستی ملاقات وي نه لومړی، یعنې دا نه وروسته تاسو هر وخت کولی شئ زما سره مستقیما د خوست ولایت ستونزې شریک کړئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. میاخیل صاحب، اعظام صاحب چې زموږ سره د اندونو په خپرونه کې مو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه یا په دې موضوع باندې زموږ سره خبرې وکړې. د ژمن راډیو درنو اوریدونکو، اندونې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. درمان ته او ترڅنګ یې میاخیل ته او ورسره اعظام صاحب ته او په تخنیک کې عارف جوهر ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وخت، ښې شیبې. وپوښته، زده یې کړه او شریک یې کړه. معلوماتو ته لاسرسی فرصتونو ته لاسرسی دی. په ژورنالیزم کې یا په عموم کې د خبریال لپاره د معلوماتو ترلاسه کول دغسې لکه د انسان په وجود کې ساه. نو بهتره خبره دغه ده چې خبریالانو ته او رسنیو ته په وخت د حکومتي چارواکو له لوري یا مثلا په ورته موضوعاتو کې ښکېل اړخونه، ښکېلې خواوې په وخت معلومات ورکړي، ښه معلومات ورکړي، پر ځای معلومات ورکړي، تر څو هغه د دوی په مرسته، هغه د دوی په راپورونو، د دوی په خبرونو ولس پر وخت آګاه شي. ما یادونه مخکې وکړه، رسنۍ په اکثریت نظامونو کې د 4مې قوې په حیث خپله دنده اجرا کوي. نو د رسنۍ دنده مسؤلیت هم دغه دی چې له مسایلو نه، له معلوماتو نه او له پیښو نه خپل ولس پر وخت خبر کړي تر څو هغه د ښه او بد تفکیک وشي. نو که په دې برخه کې رسنۍ نیمګړتیا حیث کې دوی که خبر، راپور او معلومات شریکوي هم نو نیمګړی به وي. نو د خبر لپاره، د خبریال لپاره او په عموم کې د ژورنالیزم یا د رسنیو لپاره د معلوماتو ورکول مخکې مې یادونه وکړه چې لکه د انسان په وجود کې چې ساه ده همدغسې اړین دي ورته.